السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د ازادي راډیو دغه سیمه‌ییزو او نړیوالو خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي په وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټو الوتکو یو برید 4 یاغیان وژلي دي. دغه برید نن هیڅ مهال په واڼه کې شوی. چارواکي وایي ټول هغه یاغیان چې په دغه برید کې وژل شوي بهرانیان وو. خپلواکو سرچینو د وژل شویو کسانو د هویت په اړه ځکه څه نه دي ویلي چې سیمې ته د خبریالانو ورتګ ګران دی. سویډن د فلسطین دولت په رسمیت وپیژنده. سویډن لومړنی مهم اروپایي هیواد دی چې د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. د سویډن بهرنیو چارو وزیر مارګوت والستروم وویل دغه مهم ګام د فلسطینیانو د برخلیک د ټاکنې حق تاییدوي. اسرائیلو د سویډن په دغه اقدام لا د مخه انتقاد کړی. اسرائیلو ویلي چې دغه ګام په منځني ختیځ کې د سولې زیارونه کمزوري کوي. او ناټو وایي روسي الوتکې په نړیواله فضا کې د پوځي پاموړ مانورونو په مهال میندلې دي. دغه الوتکې په تیرو 24 ساعتونو کې د اروپایي اتحادیې پولو ته نږدې لیدل شوي. په بلجیم کې د ناټو قومانداني وایي د روسي الوتکو دغه ډول پروازونه د اروپا په فضا کې غیر معمول فعالیتونه څرګندوي. ناټو وایي په دغو الوتکو کې د بمبارد ستراتیژیکي الوتکې، جنگي او تیل وړونکې الوتکې شامل وي. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو.com. مننه، آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 9 بجو ټوله ورځ تر 9 بجو په منځنۍ څپه 12:90 او FM 100.5.